منظور احمد پښتين وایي چې د غورځنګ لپاره نوی منشور جوړوي چې پکې هر پښتون ځان وویني. منی غونډې ته د افغانستان اسلامي امارت توند غبرګون ښودلی دی. بلوچستان کې څلورو سیاسي ګوندونو په ګډه د بلوچستان او سیند ترمنځ لارې د اعتراض په ډول وتړلې. وروستی خبره ده چې د کندهار والي وایي له دې وروسته له ساه لرونکو څخه د انځور او ویډیو اخیستل منع دي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته. منظور احمد پښتين وایي چې د غورځنګ لپاره نوی منشور جوړاوه ترڅو هر پښتون پکې ځان وویني. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي چې خپل غورځنګ کې د بدلون راوستو او د چارو د لاسامون او پرمختګ لپاره پر نوی منشور کار کوي. منظور احمد پښتين له رسنیو سره په خبرو کې وایي داسې منشور جوړوي چې د پښتني ټولنې اړتیاوې ځواب کړي او د نورو قومونو د منشور کاپي نه وي. هغه له رسنیو سره په تازه خبرو کې ویلي چې پښتون کامله پښتون ژغورنې غورځنګ ډېرې تمې لري او دوی پوهیږي چې د دوی اوسنی منشور دومره نه دی چې د پښتانه وطن د هر کلي ځوانان، مشران، خویندې، میندې پکې ځانونه وویني. نوموړی وایي د همدې لپاره یو روښان منشور او د پښتون کامله فطرت سره سم منشور جوړول غواړي چې د کوم هیواد یا بل تنظیم کاپي به نه وي، خو د هر څه به د غورځنګ په مرکز کې پس کیږي. دی وایي چې پر دې منشور یې کار پیل کړی دی او ان د غورځنګیانو د دندو نومونه یې هم په پښتو ورک کړي دي. نوموړی چې لاس ورځې وړاندې له زندان خوشی شوی وایي پر دې منشور او غورځنګ یې د زندان یوازیتوب ژوند کې غور کړی دی. نوموړی پاکستاني پولیسو د 2022 کال د ډسمبر په 4 له چمن پرله څخه تربت ته پر لار کې ونیوه او تور یې پرې ولګاوه چې له نوموړي سره بدرګه کسانو پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې دي. منظور احمد پښتين دغه تورونه رادوي او وایي چې خبره سرچپه ده، بلکې پولیسو د نوموړي پر موټر ډزې کړي او زیانمن کړی دی. ښاغلی منظور احمد پښتين په اټک جیل کې له نږدې 2 میاشتې زندان تېرولو لاس ورځې مخکې خوشی شوی او له هغه راهیسې د پاکستان په مختلفو سیمو کې د غورځنګ پر غړو ګرځي او نویو چارو ته یې منظموي. د منی غونډې ته د اسلامي امارت غبرګون دلته هیڅ بهرنۍ ډله نشته او نه د فعالیت اجازه ورکوه. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد مونیخ کې د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډې خبرپاڼې ته چې پکې راغلي وو طالبانو د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی غبرګون ښودلی او وایي په مونیخ کې وړاندې شوي اندېښنې بې ځایه دي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ د سلواغې په 29 په ایکس بڼه په مونیخ کې د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له لوري د ګډې اعلامیې خپرولو ته توند غبرګون ښودلی او لیکلي دي په مونیخ کې د افغانستان په اړه وړاندې شوې اندېښنې بې ځایه دي. د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د مونیخ په امنیتي غونډه کې د یوې ګډې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو له ټولنې او سیاسي پریکړو څخه د ښځو د ایستلو سره د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی دی. خو مجاهد یې په ځواب کې وایي چې افغانستان له کلونو وروسته امانده یې هیڅ بهرنۍ ډله دلته نشته او نه هم د فعالیت اجازه ورکول کیږي. همدارنګه نوموړی وایي د ځینو کړیو له لوري د ناسمو معلوماتو وړاندې کولو له امله د دا ډول اندېښنو خپرول له افغانستانه د ګواښ او ویرې احساس پیدا کوي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د مونیخ امنیتي غونډې خبرپاڼې ته په غبرګون کې زیاتوي چې د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د مونیخ امنیتي غونډې خبرپاڼې ته په غبرګون کې زیاتوي چې د چا اعلامیو او تشویشونو ته منتظر نه پاتې کیږو.
د یادولو وړ ده چې د البانیا، انډورا، بلجیم، بلغاریا، کاناډا، فرانسې، جرمني، کوسو، لیختنشټاین، منګولیا، هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د مونیخ د امنیتي غونډې په 2مه ورځ په یوه ګډه خبرپاڼه کې د طالبانو لخوا د ښځو څنډو تقابلو او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیکه ځورونه وغندله او ویل چې طالبان په نړۍ کې د بشري حقوقو د تر ټولو نابړه او تر ټولو ډاروونکي وضعیت مسؤل دی. په یو بل خبر کې اورئ چې بلوچستان کې 4 سیاسي ګوندونو په ګډه د بلوچستان او سیند ترمنځ لارې د اعتراض په ډول وتړلې. د بلوچستان ځایي خبریالان وایي په دغه ایالت کې ځایي 4 سیاسي ګوندونو د فبرورۍ په 8مه په ټاکنو کې د درغلیو او لاسوهنې په اعتراض کې د بلوچستان او سیند ایالتونو ترمنځ لویې لارې د تګ راتګ پر مخ تړلې دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت څخه ځایي خبریالانو د یکشنبې په ورځ 29مه راپور ورکړی چې په یاد ایالت کې 4 ځایي سیاسونو ګوندونو په ګډه د بلوچستان او سیند ایالتونو ترمنځ عمومي سړکونه د تګ راتګ پر مخ تړلي دي. د دوی ځایي سیاسي ګوندونو دغه سړکونه د فبرورۍ په 8مه په ټاکنو کې د پراخو درغلیو او لاسوهنو په اعتراض کې بند کړي دي. د ځایي خبریالانو د معلوماتو له مخې د یکشنبې له سهار راهیسې د کراچۍ او کوټې او چمن ترمنځ سلګونه بار وړونکي او مسافر وړونکي موټرونه درول شوي او د اعتراض کوونکو له لوري د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. بلخوا د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزی وایي په بلوچستان ایالت کې ټولو امنیتي ادارو ته امر کړی چې د مسافرو د تګ راتګ په لارو کې ټول خنډونه له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په ټول ټاکنو کې د درغلیو د ادعاو په اعتراض د کوټې او چمن په ګډون د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه او پرلاتونه دوام لري. په یو بل خبر کې اورئ چې د کندهار والي خلکو ته ویلي له دې وروسته له سا لرونکو څخه د انځور او ویډیو اخیستل منع دي. ملا شیرین په کندهار کې ټولو ادارو ته او عامو خلکو ته امر کړی چې نور د سا لرونکو له انځورونو او ویډیو اخیستلو څخه ډډه وشي. نوموړي دغه امر د یو لیکلي مکتوب له لارې د کندهار ټولو ادارو ته کړی دی. لاسویلي ولایت کندهار څخه سیمهیزې سرچینې رسنیو ته وایي د کندهار والي ملا شیرین د دغه ولایت ټولو ادارو ته مکتوب لیکلی او امر یې کړی دی چې په راتلونکي کې به په خپلو ټولو رسمي او نه رسمي ناستو کې د سا لرونکو له تصویر اخیستلو او ویډیو کولو څخه ډډه وکړي. د کندهار والي ملا شیرین چې د سولې د مذاکراتي ډلې غړی او د اسلامي امارت د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده له نږدې کسانو څخه دی د دغه ولایت ټولو ادارو ته په لیږل شوي مکتوب کې ویلي چې د انځور او ویډیو اخیستلو زیان له ګټې څخه ډیر دی. همدغه راز په دغه مکتوب کې ټولو ادارو ته امر شوی چې د خپلو فعالیتونو راپورونه په لیکلي او غږیزه بڼه خپاره کړي.